خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. د افغانستان اسلامي امارت د افغان ترانس پروژې پلي کېدو ته ژمن او د یادې پروژې د سروې چارې پای ته رسیدلي دي. د روان 1401 لمریز کال په جوزا میاشت کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند د ازبکستان د ملي امنیت شورا له سلاکار او د دې هیواد په بهرني سیاست کې د ولسمشر له ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف او مل پلاوي سره وکتل. په دې ناسته کې د افغانستان ازبکستان ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو د ترمز مزار شریف کابل پیښور ریل پټلۍ د کارونو له نړیوالو سره د افغانستان د اړیکو پر پیاوړتیا د لویو اقتصادي پروژو په ژر پیل او ګډو همکاریو خبرې وشوې. محترم الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند له ازبکستان هیواد څخه وغوښتل چې هر څومره ژر کولی شي د ترمز مزار شریف کابل پیښور ریل پټلۍ کارونه دې پیل کړي، ځکه د دې پروژې په پلي کېدو سره به افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې له سویلي اسیا او منځنۍ اسیا سره وصل شي. د افغان ترانس پروژې په پلي کېدو سره به د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد لګښت تقریبا تر 40 سلنې راکم شي او په کم وخت کې به مطلوب ځای ته سوداګریز توکي لیږدول کیږي. همدا ډول د افغان ترانس پروژې په پلي کېدو سره به د سویلي او منځنۍ اسیا پر وصل سربیره د چین او اروپا ترمنځ تر ټولو د لنډ ترانزیتي دهلیز لپاره زمینه برابره او د افغانستان د کانونو د استخراج په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته کړي. له دې لارې به سلګونو زرو کسانو ته د کار زمینه برابره او د ترانسپورت په برخه کې به ګڼ کاري فرصتونه رامنځته شي. د یادولو وړ دی چې د یادې پروژې ابتدایي ساحوي سروې د افغانستان په خاوره کې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان د اوسپنې پټلۍ ادارو د تخنیکي ټیمونو له لوري د روان لمریز کال په اسد میاشت کې پای ته رسیدلې ده. د دې پروژې مجموعي لګښت شاوخوا 15 میلیارډ ډالر اټکل شوی دی. نور سمسور به یې کړو